الله الرحمن الرحیم. د ریاضي زده کړې د یوټیوب چینل درنو مینوالو السلام علیکم. هیله لرم چې جوړ او روغ به وئ. په نننۍ ویډیو کې چې د 10م ټولګي د ریاضي مضمون 13مه ویډیو ده، د باقی مانده قضیې مربوط چې کوم تمرین دی چې البته 32مه صفحه راځي، د دغه پوښتنې تاسو ته حل کوم. لومړۍ پوښتنه وګورئ. وی د باقی مانده د قضیې یا ریمینډر تیورم په مرسته یې باقي یا پاتې پیدا کړئ. دغلته موږ ته یو څه پولینومونه راکړي دي، وي تاسو څه وکړئ. بې د دونه چې تاسو د ویش عملیات ترسره کړئ، د باقی مانده د قضیې په مرسته یې تاسو باقي پیدا کړئ. نو رڅو د هر یوه دغه باقي پیدا کوو. لومړی پولینوم دی 5x مکعب منفي x مربع مثبت 4x مثبت 1 دا تقسیم دی x منفي 3. تاسو وی دغه پولینوم بې د دونه چې تقسیم کړئ، دغه پولینوم بې د دونه چې په دې باندې تقسیم کړئ، د باقی مانده د قضیې په مرسته یوازې باقی مانده راته پیدا کړئ. موږ باقی مانده څنګه پیدا کوو؟ اول د دې ځای د x قیمت پیدا کوو. د x قیمت له دې ځای څخه پیدا کوو x منفي 3 مساوي دی 0 ته. د دې لپاره چې د x قیمت پیدا کوو 0 ته مساوي کوو. x به مساوي شي 3 د مساوات د بل طرف ته اړو. د مساوات قانون دی د یوه طرف نه چې بل طرف ته عدد اړوي علامه یې تغییر کړئ، مثبت 3 به شي. د x قیمت مو پیدا کړ مثبت 3. اوس دغه د x قیمت راخلو، دغلته په دغه پولینوم کې د x په ځای وضع کوو، نو باقی مانده موږ ته په لاس راځي. وګورئ 15 د x مکعب په ځای لیکم 3 مکعب منفي د x مربع په ځای لیکم 3 مربع او مثبت 4 ضرب د 3 مثبت 1. ښه، اوس وګورئ باقی مانده یا ریمینډر به مساوي شي 15 خپله 3 مکعب کېږي 28 منفي 3 مربع 9 مثبت 4 ضرب د 3 کېږي مثبت 12 مثبت 1. آر یا ریمینډر یا باقی مانده به مساوي شي 15 ضرب د 28 کېږي 115 مثبت، دلته وګورئ مثبت 12 او 1 کېږي مثبت 14. مثبت 14 او منفي 9 کېږي مثبت 4. په نتیجه کې آر یا ریمینډر مساوي شو څو ته؟ 115 جمع 4 کېږي 119. باقی مانده مو یې په لاس راوړ 119. دویم جز ته متوجه شي. بل جز دی وي شپږ پي. دوه نور پولینومونه یې راکړي وي. تاسو دا د باقی مانده د قضیې په مرسته تاسو باقي پیدا کړئ. شپږ پي مکعب مثبت 2 پي مربع منفي پي مثبت 20 تقسیم دی پي منفي 1/2. موږ لومړی د دې ځای نه د پي قیمت پیدا کوو. البته متحول په دغه پولینومو کې څه دی؟ پي دی. د x په ځای پي دی. نو هر څه کېدای شي موږ ویلي وو. پي منفي 1/2 به مساوي شي 0 ته. پي مساوي کېږي 1/2 چې د مساوات ښي طرف ته واړوو مثبت 1/2. اوس راځو دغه د پي قیمت دغلته په دغه پولینوم کې وضع کوو. آر یا ریمینډر په لاس راځي. آر یا ریمینډر یا باقی مانده مساوي دی 6 د پي مکعب په ځای لیکم 1/2 مکعب مثبت 2 ضرب د 1/2 مربع منفي 1/2 مثبت 20. ښه، آر یا ریمینډر مساوي کېږي دلته وګورئ 2 مکعب او 1 مکعب دواړه صورت و مخرج دواړه باید مکعب شي، یعنې په 3 توان رفع شي. یو چې مکعب کړم بیرته یو کېږي، 2 چې مکعب کړم 8 کېږي. شي به 6/8 چې دغه 6 هم بیا کې ور ضرب کړم په صورت کې 6/8 مثبت دلته وګورئ 2 مربع 4 1 مربع 1 1/4 کېږي 1/4 د 2 چې پکې ور ضرب کړو 2/4 منفي 1/2 خپله مثبت 20 هم په خپله لیکو.
آر یا باقیمانده به مساوي شي. دلته وګورئ اوس موږ مخرج مشترک نیولی شو د دغه ټولو کسرونو ترمنځ 8 چې مخرج مشترک ونیسو 8 تقسیم د 8 یو ضرب د شپږ کېږي شپږ جمع علامه جمع ده 8 تقسیم د 4 کېږي 2 ضرب د 2 4 منفي 8 تقسیم د 2 کېږي 4 ضرب د 1 کېږي 4 په مخرج باندې تقسیموو په صورت کې ضربوو علامه مثبته 8 تقسیم د 1 8 په شلو کې 1/8 اوس دا جمع کوو سره جمع او تفریق چې کوو نو باقیمانده به موږ ته په لاس راځي ته وګورئ منفي 4 مثبت 4 صفر کېږي 1/8 پر شپږ جمع 1/8 کېږي 1/8 پر 8 1/8 پر 8 نو دغه موږ ته باقیمانده په لاس راغی په دوو باندې اختصار کېږي که چېرې وغواړو چې اختصار یې کړو ښه سی جز یا دریم جز یې وګورئ یو بل پولینوم یې راکړی موږ ته چې هغه دی شپږ اکس مربع مثبت 15 تقسیم دی 4 مثبت 9 تاسو څه وکوئ بې د دونه چې د ویش عملیات ترسره کړئ تاسو یې باقیمانده پیدا کړئ وګورئ چې څنګه یې باقیمانده پیدا کولی شو له دغه ځایه به اول د اکس قیمت پیدا کړو 4 مثبت 9 مساوي دی 0 ته 4 به مساوي شي منفي 9 ته او به مساوي شي اطراف تقسیم په 4 تقسیموم دواړه طرفونه ویلو چې د مساواتو دواړه طرفونه په عین عدد تقسیمولی شي هېڅ تغییر نه کې راځي نو دلته به 4 خلاص شي 4 یې ځکه تقسیموم چې دغه د 4 ضریب د اکس ضریب له منځه لاړ شي دلته یوازې اکس پاتې شي دا د یوازې اکس پاتې شو منفي 9 پر 4 د اکس قیمت مو لاسته راوړو اوس دغه د اکس قیمت رااخلم په دغه پولینوم کې وضع کم موږ ته باقیمانده په لاس راځي شپږ نو لیکم آر یا ریمینډر یا باقیمانده مساوي دی شپږ ضرب دی منفي 9 پر 4 منفي 9 پر 4 مربع مثبت 15 آر مساوي کېږي شپږ خپله دغه منفي علامه چې مربع کو مثبت کېږي او 9 چې مربع کو 1 کېږي 4 چې مربع کو 14 کېږي مثبت 15 خپله آر به مساوي شي دلته وګورئ موږ دغه اختصارولی شو 3 ضرب د 2 کېږي شپږ 8 ضرب د 2 14 نو شو یو او دغه 3 چې بیا دلته په 1 کې ضرب کېږي 243 پر 8 جمع 15 د دې مخرج یو دی د 15 مخرج مشترک نیسو 8 تقسیم د 8 کېږي یو ضرب د 243 مثبت 8 تقسیم دی 8 15 کې 8 چې ضرب د 15 کې 100 کېږي اوس به دا جمع کو صورت کې چې دی دا چې جمع کو کېږي یعنی 100 چې جمع 243 کو موږ ته څه په لاس راځي 333 پر 8 باقیمانده شو چې موږ په لاس راوړ ښه څلورم جزء هم وګورئ دلته موږ ته وګورئ دا جزء مو پیدا کړ دا مو هم پیدا کړ دا مو هم پیدا کړ اوس دغه څلورم جزء پیدا کوو تاسو ښه ورته متوجه اوسئ طریقه هماغه ده طریقه یوه ده فقط پولینومونه فرق کوي 4 وای مربع منفي وای منفي شپږ تقسیم دی وای منفي 1.6 موږ لومړی د دې ځای نه د وای قیمت پیدا کوو وای منفي 1.6 مساوي کېږي 0 ته 1.6 دې طرف ته راوړم مثبت 1.6 بشي وای مساوي شو مثبت 1.6 اوس دغه مثبت 1.6
راخلم د وای په ځای په دغه پولینوم کې وضع کم، دلته یې وضع کومه. ښه 4 ضرب د مثبت 1.6 کل مربع منفي 1.6 د دې وای په ځای مې 1.6 وضع کړ منفي 6 دا مساوي څه دی؟ ریمایندر یا باقیمانده دی. آر مساوي کېږي 4 خپله دغه 1.6 په توان د 2 څو کېږي 1.6 چې ضرب د 1.6 کو 2.15 کېږي منفي 1.6 خپله منفي 6 هم خپله. آر به مساوي شي دغه 4 چې ضرب د 2.15 کو 10.12 کېږي 10.12 منفي 1.6 خپله او منفي 6 هم خپله. نو دلته د اعشاریه عددونو جمع او تفریق دی چې دا تاسو په ټیټو صنفو کې زده کړي دي. دغه وګورئ د 10.12 څخه چې 1.6 تفریق کو 8.52 به پاتې شي منفي 6 خپله. نو 8.52 نه چې 6 تفریق کو 2.52 پاتې کېږي. دغه یې باقیمانده یا ریمایندر شو. نو دا چې ویډیو به اوږده شي که نورې پوښتنې ادامه ورکړو دغه نورې پوښتنې به په بله ویډیو کې حل